د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم په یو تازه وینا کې ویلي دي چې دوی هیڅکله د زده کړو مخالف نه دي. ښاغلی ندیم په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دوی د دښمن لخوا تخریبیږي، چې ګواکې دوی د زده کړو ضد دي او د زده کړو مخنیوی کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. دوی د زده کړو ضد نه دي. ښاغلی شیخ ندیم زیاته کړله چې دوی په هېواد کې د عصري تعلیم ضد نه دي. ګواکې خدای مکه داسې نه غواړي چې په داسې بهانو سره دغه تعلیمي ډګر سس کړي او یا یې هم کمزوری کړي، بلکې دوی د دې تعلیمي ډګر د لا ښه والي لپاره هڅې کوي. او هغه همدا ډول وویل چې موږ د دې تعلیمي ډګر ته اړتیا لرو که چیرې موږ غواړو خپل استقلالیت په تمامه معنا پوره کړو، او هغه استقلالیت مو چې لاسته راوړی د وساتو. باید عصري ډګر کې تعلیم ته لا هم وده ورکړو، ځکه پرته له دې نشو کولی د هېواد فابریکې او همدا ډول نور کارونه په سمه توګه ترسره کړو. که چیرې موږ عصري تعلیم ته وده ورنه کړو نو د یو وړوکي کار لپاره به مجبوریږو چې د بل هېواد څخه انجینران راولو، چې په دې توګه بیا هم زموږ هویت او استقلالیت تر سوال لاندې راځي. او هغه استقلالیت او هویت چې موږ ترلاسه کړی په مکمله معنا استقلالیت او هویت به نه وي. ښاغلی شیخ ندیم همدا ډول پاکستان ته د افغان مریضانو اوښتلو په بارډرونو کې د هغوی سره د ناوړه چلند په اړه وویل که چیرې دوی عصري تعلیم ونه لري او تعلیم په هغه ډول نه وي چې د هېواد ضروریات پوره کړي، نو لکه څنګه چې په بارډرونو کې افغانان اوس په بې عزتۍ د یو مرض د تداوۍ لپاره روان دي، همداسې به دوام ولري. ښاغلی ندیم وویل چې دوی د دې تعلیمي ډګر د ضعف په هڅو کې نه دي، بلکې د لا تقویت په هڅو کې دي. ښاغلی شیخ ندا محمد ندیم چې د اسلامي امارت د رابره کېدلو څخه وروسته یې په مهمو پوسټونو کار کړی، لومړی د ننګرهار ولایت امنیه قومندان، وروسته د ننګرهار ولایت والي، له هغې وروسته د کابل ولایت والي، اوس د تحصیلاتو عالي وزیر ده. له دې وړاندې د عالي تحصیلاتو وزیر شیخ عبدالباقي حقاني و. د ښاغلي شیخ عبدالباقي حقاني د وزارت په دوره کې د نجونو تعلیم چې په عالي تحصیلاتو کې کوه جاري و، خو کله چې شیخ ندا محمد ندیم د دې وزارت لپاره سرپرست وټاکل شو، له څو اونیو یې پرله پسې سفرونو څخه یې چې د هېواد بېلابېلو پوهنتونونو یې تګ کړي وو، د نجونو د تعلیم په اړه هغه فرمان واوروه چې د نجونو تعلیم پکې تر امرساني پورې بند شوی و. دغه فرمان د هېواد په دننه او مختلف کې ګڼ شمېر غبرګونونه راوپارول، او اسلامي امارت یې په دا تورن کړ چې ګواکې د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه جوړوي او غواړي په سیستماتیک ډول نجونې له صحنې لرې کړي او د نجونو تعلیم بند کړي. خو وروسته دغه خبره د شیخ دلاور په هغه وینا قراره شوه چې ویلي و در راتلونکې حمله پورې به یو داسې چوکاټ جوړ شي چې د نجونو شرعي حقوق او همدا ډول هغه اسلامي شرایط چې ورته وضع کېږي په مکمل ډول به پکې واضح شوي او د نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي. خو دا چې وړاندې په پوهنتونونو کې څه ترسره کېدل، آیا رښتیا هم وړاندې په پوهنتونونو کې داسې شرایط نه و برابر چې هغه د اسلامي شعایرو سره برابر وي یا هم د اسلامي ټولنې له روح سره تضاد ونه لري؟ دغه اوس د دښمن د خوا تخریبېږو، الله دې نه کوي چې موږ د افغانانو حقوق ته ژمن نه یو، یا موږ د تعلیم ضد یو، د تعلیم سره په ټکر کې یو، او یا داسې هم نه ده قدرمنو چې د چا به دا برداشت شي چې اسلامي امارت په دغه بهانو باندې غواړي چې دغه علمي ډګر کې ضعف راولي. الله دې داسې نه کوي، بیخي نه ده داسې، ځکه دا مملکت دی، حر دی، آزاد دی، مستقل دی. د استقلال خو نه یوازې په دغه میدان کې نه چې کافر جماعت کې د وطن ووتې بس زه مستقل شولم، خو سبا چې ډاکټر ته هم ضرورت دی، انجینر ته هم ضرورت دی، پیلوټ ته هم ضرورت دی، مختلف ضرورتونه د جامعې شته، مختلفو اسبابو ته اړتیا شته. دا اوس چې دلته په زرهاوو کارخانې لرو، دا صنعتي پارکونه چې روان دي، دا کارونه شروع دي، خو چې یو وړوکی ماشین خرابېږي مجبوره انجینر بیا د بل ملک راغواړي بیا به شی په جوړوي. دغه خودکفایي خو هم د استقلال یو برخه ده. دا خودکفایي موږ په چا حاصلوو؟ همدغه میدان دی، دا عصري میدان دی. نو دا مملکت که موږ مستقل غواړو او آزاد غواړو، خودکفایه غواړو او داسې غواړو چې په بارډرونو مو په سلهاوو مریضان پردیو ته نه انتظار د هغو د بېعزتۍ څخه خلاص، موږ باید په دغه میدان کې خودکفایه کوشش وکړو. نو دې ته ژمن یو، دې ته تعهد لرو چې په دغه میدان کې څومره د میدان راقوي کېږي د عصري علومو د عالي تحصیلاتو باید موږ یې راقوي کړو، او تاسې چې ورته وضع کېږي په مکمل ډول به پکې واضح شوي او د نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي.
خو دا چې وړاندې په پوهنتونونو کې څه ترسره کېدل، آیا رښتیا هم وړاندې په پوهنتونونو کې داسې شرایط نه و برابر چې هغه د اسلامي شاعرو سره برابر وي یا هم د اسلامي ټولنې له روح سره تضاد ونه لري؟ دغه پوښتنه د اسلامي علماو له هغه وفد څخه چې افغانستان ته راغلی و هم شوې وه. یو خبریال د دغه وفد څخه پوښتنه کوي چې تاسې څه فکر کوئ؟ آیا له دې وړاندې چې د افغانستان اسلامي امارت راشي د نجونو لپاره د تعلیم جوړ شوی چوکاټ په شرع نه و برابر که څنګه؟ په دې اړه ورته د اسلامي علماو د وفد مشر وویل چې د استعمار څخه وروسته استعمار د ژوند په مختلفو اړخونو اغیزې پرې باسي او د دغه اغیزو د منځه وړلو لپاره اسلامي امارت مجبور ده چې داسې کړنې ترسره کړي ترڅو دغه کړنې له منځه یوسي. افغانستان کې لکه وړاندې چې ملګرو خبره وکړه د زده کړو مسله ډېره جدي ده په ځانګړي ډول د نجونو شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې ته تکراري پوښتنې مه کوه او نه پوهنتون ته ځي او نه په ښوونځي کې چې سره فکر کوئ په افغانستان کې تاسو به د زده کړو په اړه وړاندې هم خبره وه دغه له شریعت سره مطابقت نه خوړل چې اوس بېرته باید دغه بحثونه پیلېږي چې تاسې وایئ چې چوکاټ ورته جوړوي ولې دا چوکاټ نه رامنځته کېږي ځکه دا هغه څه ده چې د افغانستان ولس بیا غواړي د خلکو یوه اساسي ستونزه دی بلکې داسې ده د اسلامي نړۍ د علماو چې تاسې راغلي دغې ځایونو ته ورته وګورئ چې دا په څه معنا دی چې زده کړې تړل شوي دي په چوکاټ منطقي ته راتلو څخه. من صحيفة كليد يتحدث بأنه منذ سنة ونصف حظر التعليم على البنات في أفغانستان. هل يعني كان التعليم قبل ذلك بشكل غير شرعي حتى تبدأ المسؤولين في إمارة أفغانستان الإسلامية وتجعلوها شرعيا؟ يعني ماذا رأيكم في هذا الموضوع وما هي توصياتكم؟ دائما الاحتلال وليس في أفغانستان فقط، فدان لوب الرجل احتلال او استعمار یوازې په افغانستان کې نه دی بلکې په نور اسلامي نړۍ کې لکه مصر یا نور هیوادونو کې کله چې استعمار حاکم شوی دی هغوی د خپل اشغال نه وروسته په ټولنیز او ثقافي ماحول کې ډیر بد اثرات ایښي دي. په علمي مناهجو کې علمي نصابونو کې طبعا یعنی خپل د خوښي منهجونه او نصابونه جوړ کړي. نو د دې پر اساس ځکه چې افغانستان هم یوازې د نظامی اشغال تر سیوري لاندې نه بلکې همداراز ثقافي فرهنګي او ټولنیز اشغال لاندې وو، نو دا یو اسلامي نظام دی. ضرورت ده چې هغه کم اثرات چې د استعمار شل کلن استعمار وروسته پاتې شوي دي هغه اثرات باید مراجعه سي. کم مناهج چې جوړ شوي دي هغه علمي مناهج، ثقافي مناهج او فرهنګي مناهج هغه تدقیق سي، بیا کتنه یې وسي. د هغه وروسته به طبعا د اسلامي نظام لپاره یو مناسبه چاپیریال جوړیږي چې بیا تعلیم پیل سي. او دا مشکل یوازې په افغانستان کې نه دی بلکې په ټوله اسلامي نړۍ کې چې تر فرهنګي او ثقافي او ټولنیز استعمار لاندې راغلي دي همدغه د مناهجو د اختلاط او د مناهجو د فکري دغه تاثر اخیستلي دغه بقایا سته. نو ضرورت دی چې د اسلامي نړۍ په سطحه د علمي مناهجو ته بیا کتنه وشي، خصوصا په افغانستان کې چې د یو شل کلن استعمار وروسته خپل استقلال یې په ټوله معنا ترلاسه کړی. خو راځو ګورو آیا رښتیا هم په له دې څخه وړاندې په پوهنتونونو کې داسې فضا حاکمه وه چې د نجونو عزت نه و خوندي؟ راځئ دلته به درته د ازادۍ راډیو هغه راپور وړاندې کړو چې د جمهوریت په وخت کې جوړ کړی و. په دغه راپور کې واضح شوي چې د کابل پوهنتون د هیواد په نورو پوهنتونونو کې د نجونو سره څه ډول چلند کیږي. آیا په دغه پوهنتونونو کې د نجونو عفت او عزت خوندي ده که نه؟ او یا هم د استادانو یا نور لخوا ګواښل کیږي او یا هم ورته استادان د نمرو په بدل کې د هغوی څخه نور جنسي غوښتنې لري او عزت او عفت یې له منځه وړي. په داسې ډول چې په تعلیمي ادارو کې د نجونو څخه د جنسي غوښتنو کول د تعلیمي ادارو د بربادۍ په معنا او همدارنګه د هغو نجونو د آیندې لپاره یو ستر خطر ده چې دلته په دې پوهنتونونو کې ژوند کوي او د هغې آینده ژوند تباه کیږي. راځئ دغه راپور واورئ چې د نجونو سره د جمهوریت په وخت کې څه ډول چلند کېده. آیا واقعا د دوی عزت او عفت خوندي و که نه؟ تاسې دغه راپور واورئ چې د جمهوریت په وخت کې جوړ شوی ده او بیا له هغې وروسته خپله قضاوت وکړئ. علمي بنسټونو کې ځینې استادانو د نمرو په بدل کې له محصلانو ناسمې غوښتنې کړي. دا کابل د یو
یو شمېر دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو نجونې محصلان ادعا کوي چې د کامیابۍ د نمرو په خاطر د ځینو استادانو له جنسي غوښتنو سره مخ شوي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي محصلان دې دا ډول موارد له وزارت سره شریک کړي. په دغه ریپورټ کې شکایت کوونکو محصلانو د خوندیتوب په خاطر مستعار نومونه کارولي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې. زبیده چې د کابل پوهنتون یوه محصله ده، ډېر ځلې د یوه استاد له خبرو او جنسي کتو سره مخ شوې او همداشان څو ځلې د استاد لخوا دفتر ته وربلل شوې ده. زبیده وایي دغه استاد ورته ویلي چې که د ده دفتر ته ورشي په ازموینه کې به یې سپینې پاڼې ته هم 100 نمرې ورکړي. شاګرد خودکش باعث اولاد شسمه زو تعریف یو استاد چې محصل یې د اولاد په څیر دی وایي ته څومره ښکلې لاړه شه شکرانه لمونځ ادا کړه. یوه ورځ چې د هغه دفتر ته لاړم کمپیوټر یې روښانه و. له یوې ایرانۍ ښځې سره چې کالي یې په ځان نه وه تصویري خبرې یې کولې. بیا یې ماته وښوده چې زه داسې ملګرې لرم. له ښځینه محصلانو نه د استادانو جنسي غوښتنې یوازې په کابل پوهنتون کې نه بلکې د برهان الدین رباني او په ځینو نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم موجودې دي او دغه ادعاګانې نجونو محصلانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي دي. مریم بله محصله چې وایي خور یې د یوه استاد د غیر اخلاقي غوښتنو له امله د کورنۍ لخوا د تحصیل له حقه بې برخې شوې ده. دا وایي نه چې په خپله دا هم له ورته برخلیک سره مخ شي. گفته بود که شماره تمامتی در ورق نشته کو. استاد ورته ویلي و چې نمره دې راکړه یعنې د امتحان په پارچه یې ولیکه. خور مې وویل استاد ورته ویلي و چې که یوازې دفتر ته ورشي ستا نه امتحان هلته اخلم او پوره نمرې در کوم. کله چې دا خبرې ونه منلې خپل چانس او پانتون یې خوشي کړ. زهرا بله محصله چې د استاد دفتر ته یې د تګ غوښتنه رد کړې د امتحان د 2 سمسترونو توپیر داسې بیانوي. میام دستم مثلا هر کس که مثلا خوشش میامد کله چې به ټولګي ته راته هر څوک به یې چې خوښېده ورته به یې ویل هر کله چې مو کار درلود ډیپارټمنټ ته مې شه. ما په لومړي سمستر کې 100 نمرې وړې وې خو په دوهم سمستر کې چې ما د هغې خبرې ونه منلې او ده چې څه غوښتل او ترلاسه یې نه کړل ما ته یې چانس راکړ. استاد مسعود په کابل پوهنتون کې د داسې استادانو شتون نه ردوي. عزیز من موافق پی هستم که تعدادی از دی وایي زه له دغې مسئلې سره موافق یم. یو شمېر استادان چې حتی عمر یې ډېر هم دی غواړي دغه اکاډمیکه فضا په ناوړه فضا بدله کړي او کوم باور چې د خلکو لخوا پر پوهنتونونو شته له منځه یوسي. باورها را بین بود. که څه هم مخکې له دې په مرکزه ولایتونو کې د پوهنتونونو یو شمېر استادان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي خو د ځینو استادانو دغه شان کړنې له نجونو محصلانو سره د اندېښنو په بڼه پاتې دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نجونو محصلانو وغوښتل چې دا شان قضیې دې ورسره شریکې کړي چې رسېدنه ورته وشي. بدون شک در این زمینه برای ما بسیار جدی هستیم. د بوبل پرته له شکه چې دغه وزارت د دا شان مسایلو د مخنیوي په برخه کې جدي دی. که داسې قضیې وي پر وړاندې عاجل اقدام کېږي. دغه وزارت له ګرانو محصلانو غواړي چې دا ډول ستونزې له وزارت سره شریکې کړي. یعنې کوم استاد له کوم دپارتمنټ څخه دی چې رسېدنه ورته وشي. کدام فاکولته است که به او رسیدگی کنید. د ټامسن رویټرز د بنسټ د نظر پوښتنې په اساس افغانستان تیر کال په 193 هېوادونو کې د ښځو لپاره خطرناک هېواد وپېژندل شو. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون د حکومت په لویو ادارو کې د کار په بدل کې له ښځو نه د جنسي غوښتنو خبرونه خپاره شول چې دا کار د ښځو د ملاتړو او بشري حقونو د بنسټونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه تورونه تل رد کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.